نو په تېر حصه کې تاسو نکاح کتلې وه چې په عدالت کې او هغه جیل ته ولیږي او ټوله فیملی دغه جنۍ مړه کړې ده او د دغه الزام په دې باندې راشي. نکاح موږ په یو هسپتال کې ګورو چې هغه تېرو څلورو کلونو دلته وي او دغه خبره پیشته کوي چې دغه ټول مړي ما کړي دي. نکاح هم دغه خبره ومني چې او ما خپله فیملی مړه کړې ده او دې نه پس ته نکاح یو مینټل هسپتال ته ولیږي او هغه یو داسې کس سره واچي چې هغه واقعي مینټل وي او بیا دغه معلومات کوي چې نکاح اوس هم چکي سره نفرت کوي او هغې په مخامخ یو چکي راوړي، خو دلته کې نکاح له چکي په مخامخ هېڅ هم ونه کي. او دلته کې موږ یو بله ښځه هم ګورو چې هغې خپل بچي مړه کړي وي او کله چې هغه چکي وګوري نو دا وایي چې دا زما زوی دی. او دلته کې موږ یو بله ښځه ګورو چې هغه نکاح سره میلاوېدلو ته راغلي وي او د دې نوم ټیفني وي. ټیفني هغه ښځه وي چې کوم چکي مختلف ځایونو ته لیږي او په هغې باندې خلک مړه کوي، یعنې د چکي شاته د دې ښځې لاس دی. ټیفني نکاح ته وایي چې زه ستا له خورځې نوکره یم. نکاح ورته وایي چې زما خورځه اوس څنګه ده. ټیفني ورته وایي چې هغه اوس مړه شوې ده او هغه په دغه دنیا کې نشته او داسې معلومیږي چې هغې په خپله ځان مړ کړو په کوم باندې چې نکاح ډېره زیاته خفه شي. او که موږ د فیملی خبرو کوو نو دې خورځه واحد یوه ماشومه وه چې دې فیملی کې پاتې وه او هغه هم اوس مړه شوې ده او اوس نکاح په دغه دنیا کې یوازې پاتې شوه. ټیفني ورته وایي چې ستا خورځې تاله یو شی پرې غوستی دی او هغه چکي دی او ټیفني هغه دې ته ورکي او هلته نه ترې لاړه شي. خو نکاح هغه چکي هلته نه لړه کي او هغه ډاکټر ته یې ورکي. دلته کې اوس موږ دوه چکي ګوډیانې ګورو، یو هغه لیونۍ ښځې سره وي او یو د ډاکټر سره. او دې کې اصلي چکي هغه و کوم چې ټیفني نکاح ته یې ورکو او څنګه چې نیمه شپه شي چکي راپاڅېږي او نکاح پسې ګرځي او له هغې په لاس کې یوه چاړه وي او نکاح پسې لاړ شي. په لاره کې دا یوه ښځه ګوري څوک چې دې ته له نکاح کمره وروښیي. چکي هغه ښځې ته وایي چې دې نه پس ستا نمبر دی او بیا د نکاح کمرې ته لاړ شي. چکي چې هغه کمرې ته کله لاړ شي نو هغه ډېر زیات حیرانه شي چې د سایکل د ټیر نه تیلي کټ کړي وي او په هغې باندې د خپل لاس نفس کټ کولو کوشش کړی وي او هغې ځکه کړی وي چې دا فکر کوي چې زما خورځه زما د لاسه مړه شوه. بل سهار چې دا کله پاڅي نو دا خپل زخم ګوري چې چا ورته ټانکې کړي وي او لاندې په وینې لیکلي چې ناټ سو فاسټ، یعنې دومره زر نه، او دا بل چا نه چکي کړي وي. چکي خو دلته کې دا مړه نه کا خو هغې هغه ښځه مړه کا کوم ته چې ویلي چې دې نه پس ستا نمبر دی. چکي دا ښځه د سایکل د ټیر په تیلي باندې مړه کړې وي کوم باندې چې نکاح خودکشي کوله او دا ټول خلک دا فکر کوي چې دې په خپله ځان مړ کو، خو نکاح ته دا پته ولګي چې دې ښځې په خپله ځان نه بلکې دا چا مړه کا. بیا موږ یو کس اینډي ګورو چې هغه د چکي سر یو ډاکټر ته یوسي کوم چې د نکاح علاج کوي. اینډي هغه ډاکټر ته وایي چې نکاح بې قصوره ده ولې چې چکي اوس هم ژوندی دی او ډاکټر دا فکر کوي چې دا سړی هم دروغ وایي او دا نکاح سپورټ کوي او دلته نه ووځي او هغه ډاکټر په دې یقین نه کوي او دلته نه شړي. نکاح دا فکر کوي چې کوم چکي ما نه ټیفني راکو هغه اصلي دی او ژوندی دی. بیا هغه ډاکټران د چکي لاس ته ورته کي خو په چکي هېڅ هم اثر نه کوي. خو نکاح دلته دې ته وایي چې اصلي چکي ځان بدل کړی دی او دې بل کې ننوتی دی، خو دا لیونۍ ښځه دې ته وایي چې دا زما زوی دی او دلته نه ترې لاړه شي. نکاح هلته کې دا هغه ښځه د کړکۍ نه ګوري او دلته کې چکي دې ته خپل ځان وښیي چې زه اصلي یم. بیا یوه جنۍ چکي په لاس کې نیولې وي او هغه په ګن کې لړه کوي، خو دلته کې چکي دې ته په لاس چک لګوي او هغه ښځه چغه وهي او ډاکټر راغواړي او ورته وایي چې دا چک مامانې چکي ولګول او ډاکټر دا فکر کوي چې دا ښځه هم لیونۍ ده او دې ځان ته په لاس چک ولګولو او دغه ډاکټران یې په کټ وتړي او هغې ته هم ستنه وښي. د حیرانۍ خبره خو دلته دا چې چکي خو دلته یو وي او دا بل چکي څنګه راپاڅېږي، خو حقیقت دا وي چې هغه دواړه ګوډیانې ژوندۍ وي او دا هم یو راز وي کوم چې به تاسو اخره کې وګورئ. چکي بیا هغه ښځې ته راځي او هغې په لاس کې یو ګیس ټینک وي او دغه ګیس سلنډر په ځمکه په زور ولي او هغه بر الوزېږي او هلته کې شیشه ماتېږي او هغه ټولې شیشې په دغه جنۍ رالړی شي او یو غټه شیشه لاندې رالړی شي او دغه جنۍ نه سر کټ کي. بل خواته کې اینډي چې کله دا هر څه اوري نو هغه فکر کوي چې اصلي چکي خو مار سره دی نو دا نور چکیګان کم نه راغو. هغه هلته کې موجوده چکي سر دی ته وایي چې ته څه سوچ کوې چې زه یو یم. اینډي دلته کې یوه ګوته کوي هغه ورکوټي ختو والا چکي راغلي او هسپتال ته یې لیږي او په خپله هم په ګاډي کې کیني او هسپتال ته روان شي.
په هسپتال کې نیکه ډاکټر ته وایي چې دغه دوانه چکی اوس هم ژوندي دي او کومه جنۍ چې د شیشې نه مړه شوه نو هغه چکی مړه کا. خو دلته کې ډاکټر یو ځل بیا دغه خبره منلو نه انکار کوي او هغه ډاکټر الټه دا ټارچر کوي او په دې باندې مني چې هغه د مړي هم ما وکړو او هغه ډاکټر دې سره ډېر ظلم کوي. چکی هلته کې په دې ډاکټر باندې په سر غوځارو کې او بېهوشي کې. چکی دلته کې نیکه ته وایي چې دغه شیشه ونیسه په لاس کې او دا ډاکټر په خپل لاس مړ کا او زمونږ ګروپ ته راننوځه. خو نیکه دلته کې یو ځل بیا بېهوشه شي. بل خواته انډي ته هم ټیفني ټلیفون کوي او هغې ته هم دعوت ورکوي چې زمونږ ګروپ ته راننوځه چې څه هم کوي ته به په هغې کې کامیابه نه شي. بل خواته هغه لیونۍ ښځه چکی ته مخ په بالغ کېږدي او هغه مړ کي او هغه چکی په ځمکه کې ښخ کي. بیا نیمې شپې انډي هسپتال ته راشي خو هغه سیکیورټي ګارډ دا دننه نه پرېږدي. انډي هغه سیکیورټي ګارډ سره جنګ کوي او هغې نه پسه دا په تاڼه کې بند کي. انډي چې کوم چکی هسپتال ته رالېږلی وي هغه ډاکټر هغه ریسیو کي او کوم چکی چې هغه لیونۍ ښځې په ځمکه کې ښخ کړی و هغه بهر وځي او یو ځل بیا هغه ښځې ته راشي او هغه ښځه مړه کي. هغه چکی خپل لاس دغه ښځې په خوله کې ومنډي او دا ثابت کولو کوشش کوي چې دې ښځې هم په خپله ځان مړ کو او بیا همداسې کېږي. ټول خلک دا فکر کوي چې دې ښځې هم په خپله ځان مړ کو. ډاکټر خپل دفتر ته راځي او دا هلته کې نیکه ګوري چې چا تړلی وي. نیکه دې ډاکټر ته وایي چې زه چکې تړلی یم او چکې یو ځل بیا دا په سر باندې ولي او بیا یې بېهوشه کي. چکې دلته کې آخري چانس نیکه ته ورکوي چې دغه ډاکټر مړ کا او زموږ ګروپ ته راننوځه خو هغه یو ځل بیا انکار کوي. بیا هلته کې یو لاس والا چکې راځي او دې بل ته وایي چې انډي هم دلته کې راورسېدو. چکی هلته کې ورکوټي ختو والا چکی ګوري او په هغې باندې هم جادو کوي او هغه هم راپاسوي. دلته کې درې واړه چکیان راپاسېږي او له نیکه خواته ګرځېږي. چکی دلته کې یو راز کلاوي چې دلته کې یو نه درې چکیان څنګه راغو. چکی ورته وایي چې ما سره داسې یو جادو منتر دی چې زه ځان غوندې کې 100 چکیانو کې ساه اچولی شم او ورته وایي چې زه انسانانو کې هم شیطاني ساه اچولی شم او ورته وایي چې د نیکه خورځۍ کې هم ما شیطاني ساه اچولې وه او ورته وایي چې هغه ماشوم یې هم ډېر خلکه مړه کړو خو په یو ځای کې څوک راپاڅېدو او هغه ماشومه یې مړه کړه او کوم چې اوریجنل چکی و هغه انډي ته لاړو. یعنی کم سر چې انډي سره دی هغه اصلي چکی دی. ولې چې د هغه چکی په مخ باندې ټانکې وي او هغه اصلي و. بیا هلته کې یو ډاکټر راشي او دا درې واړه پې ورټوپ کي او هغه هم مړ کي. ورکوټي ختو والا چکی چې کله داسې وکړي نو هغه ډېر زیات انجوی کي او هغې ته ډېر خوند ورکي او دا درې واړه ډېر زیات خوشحاله چې دا مړي کوي او دا درې واړه دلته کې فیصله کوي چې انډي به اوس څوک مړ کوي خو هغه ورکوټي ختو والا چکی وایي چې دغه کار به زه کومه. بیا هلته کې سیکیورټي ګارډ یو ګاډی ګوري په هغې کې دننه یې ورکوټې ګوټۍ وي خو شاته نه بیا ټیفني راشي او دا سړی په مرۍ وایي او مړی کي او دلته کې ټیفني هم یو سړی مړ کو کوم چې هغه هم ډېر انجوی کي. نیکه چکې ته وایي چې ته ما مړه کا خو چکې ورته وایي چې زه به داسې بلکل نه کومه او ما کله هم دا سوچ نه دی کړی چې زه به تا مړه کړمه او البته زه به تا ډېر بېرحمۍ سره مړ کوم. چکې دلته کې هغه جادو منتر شروع کي او په دې کې شیطاني ساه اچوي او په کوم کې چې دا کامیاب شي. نیکه دلته کې راپاڅېږي او هغه ګرځي ولې چې په دې کې شیطان ننوتی دی او چکې دغه جنۍ په خپل کابو کې اغستې وي او هغه پاسي او هغه ډاکټر مړ کي او هغه ډاکټر ته سر ته لتې ونیسي او هغه ډېر زیات ګډ وډ کي. نیکه هلته کې یو بل مریض پسې راځي او یو لاس والا چکې له هغې په سره کې ډرل منډي. ورکوټي ختو والا چکې هم انډي پسې راځي او انډي په خپې باندې زخمي کي. انډي دلته کې دا ډېر زر کنټرول کي او هغې په خېټه کې لاس ومنډي او هغې نه یو تومانچه روکاږي ولې چې دغه تومانچه دې پکې ایښولې وه او بیا انډي دغه چکې په خېټه کې ولي او هغې سر ته هم لغتې ونیسي او سړو ته چخن کي او دغه دوران کې هلته کې نیکه راشي او هغې کې دننه موجوده چکې ورته وایي که تا زه ویشتم نو لکه تا نیکه مړه کا خو بیا هم انډي په دې باندې ډز وکړي خو په هغې کې کالتوس ختم شي. بیا نیکه هلته کې دې پسې وربند کي او هلته ترې لاړه شي او په دغه هسپتال کې چې څومره مړي هم وشو دغه ټول الزام په انډي باندې راشي. نیکه هلته کې بهر وځي او ټیفني هغې ته ویلکم وایي. په ګاډۍ کې دننه ټیفني دې ته ووایي چې زما په ستا غورځې باندې ډېر زیات زړه خفه شو. په
په کومه چې وخاندي او هغه ګوډې ټیفنې هم وخاندي. بیا موږ هلته کې یو ښځه ګورو چې له انټي کور ته راشي او هغه انټي خور وي. هغه له چکي زخمي سر ته وایي چې دلته کې زه انډي رالېږلی یم او دغه فلم ختم شي او بله کیسه وګورئ.